د لوی بخښونکي خدای په نامه د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر د بنسټونو د شپږم لوست په وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې یم. لکه څنګه چې په تیر درس کې مو د سافټویر اړوند لږ څه معلومات ترلاسه کړل، په دې درس کې به د سافټویر د نصبولو یا انسټالولو او همداراز د لرې کولو یا ان انسټالولو په تګلارو باندې وپوهیږو. دا چې د دې لوست موخه مو څه ده، د سافټویرونو د نصبولو او لرې کولو د عملي تګلارې زده کړه، یعنی څنګه کولی شو سافټویر انسټال کو او څنګه کولی شو چې بیرته یې انسټال یا له منځه ویسو. په دې لوست کې به لاندې مطالب ولولو: د سافټویرونو د نصبولو اړتیا، د مناسب سافټویر ټاکل او د سافټویر د نصبولو یا انسټالولو تګلاره، همداراز د سافټویر د لرې کولو یا ان انسټالولو تګلاره. د سافټویر د نصبولو اړتیا، یعنی موږ ولې سافټویر انسټالو، څه اړتیا ده یا څه ضرورت دی چې موږ په خپل کمپیوټر کې یو سافټویر انسټالو. لومړی د ځانګړو چارو ترسره کول. موږ مثلا یو څه ته اړتیا لرو، لکه آفس موږ ځکه انسټالو چې اداري چارې پکې ترسره کړو، په ورډ کې کتابونه یا کورنۍ دندې یا نور شیان پکې ولیکو، په ایکسل کې محاسبې ترسره کړو، په پاور پوینټ کې سلایډونه جوړ کړو. دغه زموږ یوه ځانګړه چاره ده یا موږ دغه ته اړتیا لرو، د دې لپاره موږ سافټویر انسټالو. یا مثلا غواړو خپلې بوختیا لپاره یو گیم نصب کړو، نو دا زموږ یوه اړتیا ده، یوه ځانګړې چاره ده چې موږ د هغه لپاره څه کوو، دغه سافټویر څخه استفاده کوو. ګټورتیا، د دې ترڅنګ موږ همداراز سافټویر چې د موږ ته ګټورتیا هم لري. ځکه مثلا د ډیزاینینګ په برخه کې ځینې عادي ډیزاینونه موږ کولی شو په ورډ کې هم ترسره کړو، حتی موږ مثلا په پینټ کې هم ترسره کړو. خو که چیرې موږ مثلا اډوبي السټریټر یا اډوبي فوټوشاپ یا کورل ډرا انسټالو، دا د دې لپاره چې هغه موږ ته ګټورتیا لري یا سهولتونه پکې شته. معلوماتو ته لاسرسی، همداراز لکه مثلا موږ چې د ډیزاینینګ کې په مثال درکړو چې مثلا موږ فوټوشاپ انسټالو، نو هغه کې لا ډېرې اپشنونه یا لا ډېرې ګزینې پکې موجود دي، د هغه څخه په ګټه اخیستنه موږ کولی شو لا ښه ډیزاین وکړو، لا ښه چارې پکې ترسره کړو. یا مثلا همداراز ګیمونو کې وګورو، نو مثلا په کمپیوټر کې ځینې ګیمونه شته او مثلا یو سافټویر په توګه یو ګیم انسټالو، هغه کې حتما یو څه معلومات یا یو څه اسانتیاوې پکې ډېرې. بل امنیت، ځینې سافټویرونه یي چې د کمپیوټر د امنیت لپاره انسټالیږي یا د ځینو نورو پروګرامونو د امنیت لپاره انسټالیږي او اړیکې ټینګول. همداراز ځینې سافټویرونه دي چې موږ په اړیکو کې ساتي، لکه مثلا فیسبوک، میسنجر یا همداراز مثلا زوم یا مثلا ګوګل میټ. دغه اپلیکیشنونه چې موږ څه کوي، د اړیکو ټینګولو لپاره موږ یې کاروو. د مناسب سافټویر ټاکل، کله چې موږ مثلا سافټویر ټاکو یا غواړو کوم سافټویر په خپل کمپیوټر کې انسټال کو، نو کومې ځانګړنې باید ولري. لومړی د ګټه اخیستونکي اړتیاوې، اول باید خپلې اړتیا ته وګورو چې موږ څه ته اړتیا لرو. مثلا که موږ دفتري چارو ته اړتیا لرو، مناسبه نه ده چې موږ مثلا فوټوشاپ انسټال کړو، مناسبه نه ده چې موږ کورل ډرا ورته انسټال کړو، باید موږ آفس پیکیج انسټال کړو. همداراز د محاسباتي اړوند چې کوم اپلیکیشن دی، که موږ په محاسبې کې اړتیا ولرو، هغه باید انسټال کړو. یا همداراز مثلا تاسې مثلا روزانه ځینې معلومات هغه غواړئ چې مثلا ولیکئ، د هغه لپاره ته فوټوشاپ انسټالوئ. که څه هم په هغه کې کولی شو، خو په هغه شکل کې چې عادي لیکنې په ورډ کې په اسانتیا او سهولت سره کېږي، په فوټوشاپ کې هغسې اسانه نه ده. نو هر څه باید هغه دا وګورئ چې چیز ته اړتیا لري، د هغه سره مناسب سافټویر ورته وټاکئ. سازګارتیا یا اړخ لګول، همدغه موضوع ته مو مخکې هم اشاره وکړه چې یعنی کوم څه ته اړتیا لري، خپل اړتیا ته په کتو همغسې سافټویر ورته انسټالوي. بیه یا قیمت، دلته کله چې تاسو سافټویر انسټالوئ، بیه یا قیمت ته هم وګورئ. اکثره سافټویرونه په سیډیانو کې بازارونو کې خرڅېږي، خو ځینې سافټویرونه وي چې مثلا موږ یې له انټرنیټ څخه ډاونلوډوو. اکثره سافټویرونه چې موږ یې اکثرا په افغانستان کې استفاده کوو، ترې ګټه اخلو، هغه فری یا وړیا دي، خو ځینې سافټویرونه شته چې بیه یا قیمت لري. نو کله چې کوم سافټویرونه په بیه اخیستل کېږي، تاسو باید دې ته پام وکړئ چې دغه سافټویر چې تاسو په کومه بیه اخلي یا په څومره لګښت ورباندې پرې کوئ، آیا دا دومره ارزي چې ستاسې کار پرې ترسره کړي، یعنې داسې نه وي چې تاسې کار مثلا عادي کار تاسو په زرهاو روپۍ ورباندې باندې کړي، یا مثلا په سلهاو ډالره ورباندې باندې کړي، نو دغه قیمت یا بیې ته باید هم پام وکړئ. یا مثلا ګورئ چې مثلا دغه سافټویر دی، د دې ترڅنګ کوم بل سافټویر همدغه چاره ترسره کوي، خو هغه وړیا ده، نو ښه ده چې وړیا یې انسټال کړئ، ترې ګټه واخلئ. نو دغه ته باید پام وکړئ. اپډیټ اوسېدل، سافټویرونه چې دي
اکثرا سافټویرونه کال په کال یا 2 کاله بعد یا د ځینې دي په میاشت کې اپډیټ راځي. نو تاسو باید اپډیټ سافټویر پسې وګرځئ ځکه کوم سافټویرونه چې اپډیټ شوي وي هغه څه وي هغه ځان ته سهولتونه لري په هغه کې نوي اپشنونه ایجاد شوي وي. نو کوشش وکړئ اپډیټ شوي سافټویرونه انتخاب کړئ. کله چې مو سافټویر انتخاب تر هغه وروسته داسې اړ یاستئ چې په خپل کمپیوټر کې نصب یا ویې لګوئ. دا چې سافټویر څنګه نصب کیږي دلته تاسو ته د یو عادي سافټویر د نصبولو تګلارې ښیو چې ټول سافټویرونه تقریبا په یو ډول سره نصبیږي. خو بیا هم که چیرې مثلا ځینې سافټویرونه لږ توپیر لري په انسټالیشن کې نو که چیرې تاسې په انګلیسي سره لږ څه بلدتیا ولرئ نو کولی شئ په اسانۍ سره هغه هم نصب کړئ. دا چې سافټویر څنګه نصب کیږي دلته تاسو ته په عملي توګه یو سافټویر نصبوو. مثلا زه ځان سره دلته سافټویرونه لرم. مثلا زه غواړم چې د مثال په توګه زه زپیا ته اړتیا لرم په کمپیوټر کې مې راسره نشته غواړم زه دا انسټال کړم. هر چیرته چې وي تاسو لومړی ځای هلته خپل د سافټویر ځای انتخابوئ. کله چې هغه مو انتخاب کړه راځئ ورباندې کلیک کوئ یا ډبل کلیک ورباندې کوئ او یا هم ورته انټر وایئ. کله چې مو انټر ورته وویل دغه اپشن تاسو ته راځي دې ته زه یس وایم. ګورئ د انسټالولو دغه صفحه ماته راغله دلته نیکسټ ورته وایم. تر نیکسټ وروسته دلته وګورئ د دویم ځل لپاره نیکسټ غیر فعاله دی. ولې ځکه چې دغه کومې شرایط چې دا سافټویر لري دا باید ته قبول کړي او ووایې چې زه ورسره موافق یم. نو که چېرې موافق یې آی اکسپټ د اګریمنټ دا به انتخاب کړي بیا به راشئ نیکسټ ته. تر نیکسټ وروسته دلته وایي چې سافټویر باید چیرته انتخاب شي. معمولا په کمپیوټر کې چې کوم ځای ورته ټاکل شوي د انسټالیشن لپاره هغه همغه تاسې ورته پرېږدئ ځکه معمولا سافټویرونه په سی ډرایو کې انسټالیږي. نو دلته وګورئ په سی ډرایو کې پروګرام فایلز کې په دغه ځای کې دغه سافټویر انسټال شوی دی. نو همدغه ځای ورته وایم صحیح ده. تر دې وروسته هم نیکسټ وایم. بیا د دې وروسته هم دلته ورته وایي چې Setup will create program shortcut in the following start menu folder. یعنی په دغه ځای کې به دی ځان ته شارټکټ ولري. زه ورته وایم چې صحیح ده نیکسټ. تر دې وروسته create a desktop shortcut یعنی په ډیسکټاپ کې هم یو شارټکټ راشي. که غواړئ ټیک مارک که غواړئ چې واوسي ټیک مارک یې کړئ او که نه غواړئ ټیک مارک ترې کړئ. زه غواړم چې راته واوسي نیکسټ ورته وایم. تر دې وروسته هم بیا انسټال ورته وایم. کله چې انسټال ورته ویل تاسو وګورئ دغلته دغه پروسه راغله. که چیرې دغه سافټویر دروند اوسي یا ډېر ځای ته اړتیا ولري نو دغه انسټالیشن پروسه لږ څه ضعیف وي ځکه هغې حافظه ډېرې حافظې ته اړتیا لري او ډېر اپشنونه پکې نو څو چې هغه ټول انسټال شي وخت نیسي. تاسو دا ګورئ زپیا یو عادي اپلیکیشن دی کوچنی اپلیکیشن دی لږ ځای نیسي نو زر انسټال شو. کله چې مکمل انسټال شو تاسو ته دغه صفحه راځي چې فینش ورته ویل کېږي. کله چې فینش ورته ویل نه تاسو ته زپیا انسټال شو کولی شئ ترې ګټه واخلئ. خو که چیرې په دغه مرحله کې دلته کوم بل څه راغلی ایرر راغی یا کلوز راغی کینسل راغی نه پوه شئ چې تاسو ته دغه سافټویر نه دی انسټال شوی. یو څه ته چې تاسو د سافټویر د انسټالولو په وخت کې باید ورته پام وکړئ هغه دا چې تاسو باید وګورئ چې دغه سافټویر ستاسو په کمپیوټر کې سپورټ کیږي که نه. ځکه ځینې کمپیوټرونه چې دي هغه ډېر ضعیف اوسي نو هغوی نشي کولی مثلا کورل یو دروند پروګرام دی نسبتا. که په عادي کمپیوټرونو کې لکه چې ټیټ جنریشن ولري ټیټ کور ولري نو هغه کې تاسو نشي کولی هغه انسټال کړئ ځکه په کمپیوټر بوج کېږي اول خو انسټالیږي نه که انسټال هم کړئ ته ګټه نشي اخیستلی. او همداراز د کمپیوټر د خپل کمپیوټر کې د انسټال شوي وینډوز ګورئ چې دغه سافټویر د وینډوز سره میچ کوي په دغه وینډوز کې انسټالیږي که نه انسټالیږي دغه ته باید پام وکړئ چې په راتلونکي کې بیا څه شي له ستونزو سره مخ نه شي. نو دا سافټویر ماته انسټال شو زه ورته فینش وایم. د دې څخه وځم دا ګورئ ماته د ګټې اخیستنې لارښود راغی. دا بندوم ورته زه ورته پوهېږم په دې باندې. دلته وګورئ ما ورته ویلي چې په ډیسکټاپ کې ماته شارټکټ جوړ کړه. د زپیا شارټکټ یې جوړ کړی انټر ورباندې کوم خلاصوم یې ځان ته. وګورئ زپیا ماته خلاص شو نو دغسې کولی شم ترې ګټه واخلم. او که چیرې اوس وایي چې مثلا زپیا ما انسټال کړم خپل ضرورت پکې رفع کړه نور څه ده زه د زپیا ته اړتیا نه لرم نو دلته په دویمه مرحله کې څه کوو د سافټویر د لرې کولو یا ان انسټالیشن تګلاره وایو. دلته راځم چې سافټویر څنګه انسټالیږي. اول راځو کنټرول پنل ته وین کی آر څنګه چې تاسو کنټرول پنل خلاصوئ شئ هغسې یې خلاص کړئ. زه مثلا دلته لیکم کنټرول په دې توګه هم خلاصولی شم کنټرول پنل. او که چیرې دا لاره تاسو ته سخته وي دلته کولی شئ په سرچ کې څه ولیکئ
کنټرول. دلته وګورئ دغه د کنټرول پانل ماته راغی. نو دا تاسو وینډوز سره فرق چې کوم وینډوز تاسو په کمپیوټر کې انسټال وي هغه څخه چې کولی شي ترې ګټه اخیستلی شي. دلته وګورئ پروګرامز اینډ فیچرز په دې باندې کلیک کوم. دلته ټول هغه پروګرامونه اپلیکیشنونه یا سافټویرونه ماته راغلي دي کوم چې زما په کمپیوټر کې انسټال شوي دي. زه مثلا غواړم یو دانه ترې لرې انسټال کړم، کوم سافټویر ته زما ضرورت نشته. دلته راځم پیدا کوم، مثلا زما زیپیا ته اړتیا نشته، زیپیا باندې کلیک کوم. ګورئ کله چې مې دلته تر څو نو کلیک نو کړی دلته هیڅ شی نو، کله چې په دې باندې مې کلیک وکړ ان انسټال ماته راغی. په ان انسټال باندې کلیک کوم. دلته اختار راکوي راته وایي چې غواړې ته دغه صفحې ته لاړ شي، ورته یم هو. تر دې وروسته کله چې مې هغه ته یس وویلې دلته اوس ماته د ان انسټالیشن صفحه راځي. دی راته وایي چې دغه سافټویر ته غواړې انسټال کړې، ورته یم هو. یس چې مې ورته ویلې دغه پروسه روانه ده، زیپیا هم ان انسټال شو. اوکې ورته وایم. دلته راځم بیرته صفحې ته، وګورئ د زیپیا ایکن بیرته لرې شو، یعنې زیپیا ما بیرته انسټال کړ. په همدې توګه تاسو کولی شئ نور سافټویرونه هم انسټال کړئ او هم کولی شئ چې نور سافټویرونه انسټال کړئ او کومه اړتیا وي چې تاسو لرئ هغه هم پوره کړئ. نو هیله ده چې له دې درس څخه مو هم یو څه زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.